په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. یو ځل بیا تاسو سره په یو دردونکي خبر کې مخامخ شوی یم چې ډیر انتهایی ظلم شوی دی او یو بدبخته انسان ناوې ښځه وژلې ده او وژلې هم په داسې دردونکې طریقه ده چې انسانیت یې شرمولی دی، یعنې رانیولې ده او په ژوندون یې ورته اور اچولی دی، سوځولې ده. دا واقعه د اکبرپورې نوخار علاقه کې شوې ده چې د خپل وخت یوه ډیره دردونکې او عجیبه واقعه ده، ځکه چې ډیر خلک یې خفه کړي دي چې انسانان ولې دومره وحشیان شوي دي. دا مبارکه روژه وګوره او د وحشیانو کارونه وګوره. د دې جنۍ تره پولیسو ته ویلي دي چې زما د ورېرې 6 میاشتې مخکې واده شوی او شهاب الدین چې خاوند یې دی هغه او د هغې ټولې کورنۍ به پرې ډیر زیات ظلم کولو، یعنې د ظلم انتها به یې پرې کوله. خو اصلي خبره معلومه نه ده چې دغه لانجې په څه روانې وي چې اخر خبره تر مرګه ورسېده. د وژل شوي ښځې نوم منیبه دی. کله چې وژل شوي نو بدبخته او وحشي ملزم د خپل ځای نه تښتېدلی دی چې پولیسو ډیر زر او ښه کاروایي وکړله او مجرم یې نیولی دی چې اوس پولیسو سره دی. خو د هغه لا هم مکمل بیان نه دی اخیستل شوی. چې کله د هغه مکمل بیان واخیستل شي بیا به زه تاسو سره د هغه ویډیو هم شریکه کړم چې نور حقیقت څنګه دی او د واقعي بل اړخ څنګه دی. خو ډیره زیاته د خفګان خبره ده چې په پښتنو باندې څه شوي دي چې داسې کارونه کوي، د خپله لاسه یو بل غر کوي، کله ښځې وژني، کله ماشومان وژني، کله یو ظلم او کله بل ظلم. که د صبر نه کار واخیستل شي نو هیڅکله به هم بیا داسې ظلم ونه شي.